الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس يقول: أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. د منار د اسلامي رادیو قدرمنو عزتمند اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنو اوریدونکو، سپیڅلی لار خبرونه کې امام نسائی رحمه الله چې داغه سنن من تدریسو پای کې کتاب الاذان شروع مخکې درس کې د اذان اخرنی کلمات بیان شول چې اذان ختمیږي په لا اله الا الله. دا دې لپاره چې سينه بعضي جاهل خلک هغه لا اله الا الله په سلسله فکرونه کوي چې دا کلمه تمام نه ده او رسول صلی محمد رسول الله ول پکار دي. کلمات د ډیرو مؤذنین نه په خپل اوریدلې دي چې لا اله الا الله وای نو رسول صلی الله محمد رسول الله. نه اذان په همدې زمانه تکمیل شو. په اسلام کې د هر شرعي عمل لپاره خپل حدود وي، بدايه او نهایه وي، شروع او انتها وي. نو د اذان شروع شوی د په الله اکبر او انتهای شوی د په لا اله الا الله. دغه خو ته تجاوز نه کې او کله دی حد نه دی تجاوز وک نو شرعي حدود باندې متجاوز برل کېږي. اگر که خ کلمه دی ولې نه لستنی لا اله الا الله نو رستو به اذان دعا د چې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه. دغه دعا به دانه چې د لا اله الا الله نرستو ته اذان کې نور کلمات هم او د ځان ور اضافه کې. اوس په دې اذان کې د بعضي اضطراري حالاتو په تناسب باندې بعضي شرعي تغییرات واوري. کله کله د احوالو د وجنا په یو حکم کې شرعي تغییر هغه هم شرعي وي. دا یو سړی نشي کولای چې په اذان کې تغییر د ځان راولي، په دې کې تبديلات د ځان راولي. نه که په یو حکم کې تغییر راځي د احوالو د وجنا نو هغه هم شرعي تغییر وی. معنا دا چې ثابت پي د الله او د الله د رسول نه. دا چې په ځانه کې تغییر د یو حالت د وجنا چې هغه بیړنه حالت د ادا د چې د باران شپه ده، باران وریږي، جړی وریږي، نور خلک د مسجد ته ناراضي او مسجد ته د مؤذن صرف تکلیف وکي او را دي شي او هغه دی وی حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. منځونه وکي خپلو کورونو کې. یا په دویم روایت کې حي على الصلاة او حي على الفلاح لفظ نشتا، خدا ور سره دی چې الا صلوا في الرحال، اے خلکو نن منځ کورونو کې وکي. الا صلوا في الرحال، حي على الصلاة حي على الفلاح په ځای باندې الا صلوا في الرحال کور کې منځ وکي. نن دا شرعي تغییر دی د حالت د وجنا چې نبی رسول الله سلام سنتو کې او حدیث کې موجود دی. نو ځکه امام نسائی وی الاذان فی التخلف عن شهود الجماعه في الليله المطيره. اذان ورستو فات کېدو کې د حاضرېدو د جماعتنا چې نن جماعت تمازریږي مرازي او دا بکلی فی الليله المطيره د باران پشپکی. اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان. امام نسائی وی خبر را کړی دی موږ ته قتیبه، هغه موږ ته بیان کړی دی سفیان د عمرو بن دینار نه، عمر نقل کوي د عمرو بن اوس نه. عمر وایي موږ ته خبر را کړی دی رجل من ثقيف، یو سړی د ثقيف قبیلې نه. دلته ابهام دی رجل من ثقيف. اهل علم وایي ابهام د صحابي د ضرر نه کوي د حدیثو صحت ولی ځکه چې صحابه ټول عدول دي، صحابه کرام ټول عدول دي او داوی توثیق نبی علیہ السلام کړی دی. نو ابهام په صحابي کې ضرر نه رسي صحت حدیث ته. البته لاندې رواتو کې به ابهام حدیث صحت ته ضرر رسي ترڅو چې رفع د ابهام نه شي. انه سمع منادي النبي صلی الله علیه وسلم چې د اوریدلی دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مؤذن او کم وخت اوریدلی دي، یعنی فی لیلة مطیرة فی السفر، د باران شپه وا په سفر کې. یقول
چې هغه مؤذن ویلی حي علی الصلاة حي علی الفلاح صلوا فی رحالکم، راشي زید مانزه ته، راشي زید کامیابی ته، یعنی د مانزه وخت دی. صلوا فی رحالکم، منځونه وکئ په خپلو خپلو خیمو کې، په خپلو خپلو پنډغاړو کې، چې څوک کم ځای کې دي نو عمق ځای کې دي منځ وکړي. نو سفر او باران دا سبب د اسبابو د تخفیف نه چې صلات الجماعت په دغه وخت کې حضور ورته ضروري نه دی، بلکې تخلف عن صلات الجماعت کچا وکړو نو معذور دی، عذر دی. اوس هم که چېرته د باران شپه وي، سخت باران وریږي، نو په دې سنتو سره عمل کولی شي چې مؤذن اذان وکړي او خلکو ته ووایي چې کور کې لمونځ وکړي. په دې دا معنا نه ده چې بس سړی به دایماً دې باندې عمل کوي، دا رخصت دی. اسلام کې د دې احکامو منزله پیژندل پکار دي چې دا من سماحت الدین، د دین د سماحت نه دا د دین د مزایا او محاسن نه دا چې اسلام د الله د بندگانو د ټولو ظروفو مراعات کړی دی، رعایت او لحاظ کړی. اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع، بل روایت پیش کړي امام نسائی رحمت الله علیه فرمایي خبر را کړی موږ ته قتيبه د مالک نه وغنقل کړي د نافع نه. نافع وایي ان ابن عمر رضی الله عنه، عبد الله ابن عمر رضی الله عنه اذن بالصلاة، اذان وکړ د لمانځه فی لیلة په یوه شپه کې ذات برد وریح چې ډېره یخه شپه وه او باد والا شپه وه، سیلۍ هم لګېده، یخني هم ډېره زیاته وه. فقال عبد الله ابن عمر ویلي الا صلوا فی الرحال، منځ وکئ، خبردار منځ وکئ نن په کورونو کې، په خپلو ځایونو کې. فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یأمر المؤذن، و چې امر به کوو مؤذن ته، اذا كانت لیلة باردة، چې کله به شپه یخه ذات مطر باران والا، یقول ویل به ورته الا صلوا فی الرحال، خبردار منځ وکئ په کورونو کې، منځ وکئ په پنډغاړو کې، په خپلو خیمو کې. الا صلوا فی الرحال. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د عمل وکړ او به خلکو ته استدلال وکړ په عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په امر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، چې تاسو زما د عمل بعید مګنئ، دا لرې مګنئ، مخالف د سنتو یې مګنئ، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله مؤذن ته امر کړی دی د بارانه په شپه باندې چې ته داسې ووایه خلکو ته چې الا صلوا فی الرحال. الاذان لمن یجمع بین الصلاتین فی وقت الاولى منهما، اوس چې کله دوه منځونه سړی یو ځای کوي، جمع بین الصلاتین کوي او په اولني وخت کې کوي، فی وقت الاولى منهما یعنی هغه رستنی منځ را مخکې کوي، د دې بل منځ په اولني وخت کې ادا کوي، لکه د مازدیګر منځ د ماسپښین د مانځه اولني وخت کې ادا کول، چې په اول وخت کې اول د ماسپښین منځ وکړي، پسې له د مازدیګر منځ وکړي. د دې لپاره د اذان کیفیت او طریقه څه ده؟ علامه نسائی وایي اخبرنا ابراهیم ابن هارون، خبر را کړی موږ ته ابراهیم زوی د هارون. ابراهیم وایي حدثنا حاتم ابن اسماعیل، بیان کړی دی موږ ته حاتم زوی د اسماعیل. حاتم وایي موږ ته خبر را کړی جعفر ابن محمد د خپل پلار محمد نه. محمد وایي ان جابر ابن عبد الله رضی الله عنه قال، یقینا جابر زوی د عبد الله الله دې راضي شه دنا فرمایلی، سار رسول الله صلی الله علیه وسلم، لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى اتى عرفه، تر دې چې عرفه تراغه، فوجد القبه قد ضربت له بنمره، چې پیدا کړه خیمه چې والي شو هم د دل لپاره په نمیره مقام کې. فنزل بها، نو د کوسو التا حتى اذا زاغت الشمس، تر دې چې لمر زائل شو. امر بالقصوى، نو امر یې وکړ په قصوى اوښه باندې. قصوى د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوښې نوم دی، لکه حمراء. فرحلت له، نو برابر کړی شوله د نبی علیه الصلاة والسلام د پاره دا قصوى اوښه د سفر د پاره، د کوچ د پاره. حتى اذا انتهى الى بطن الوادي، تر دې چې ورسېد نبی علیه السلام بطن الوادي ته. خطب الناس، نو خلکو ته خطبه ورکړه. ثم اذن بلال، باذان وک بلال رضی الله عنه. ثم اقام باقامت وک فصلى الظهر،
پس منځ وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسپښین ثم اقام باقامت وکړه فصلى العصر پس منځ وکړه د مازیګر ولم يصلي بينهما شيئا او د دې په مابین کې بالکل نبی رسول الله سلام مون نه دی کړی یعنی د ماسپښین هغه سنت چې دی هغه نبی رسول الله سلام ونه کړل بلکې د ماسپښین فرض چې وکړل د ماسپښین په فرض په متصل د مازیګر فرض منځ وکړه نو نبی رسول الله د دې مابین کې مون نه دی کړی ولم يصلي بينهما شيئا فجمع بين الصلاتين کې بیا سنت نشته الاذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الاولى منهما وسوق چې جمع کوي په مابین د دوه منځونو کې او اولنې وخت د دې دوانو تیر شوی اولنې وخت تیر شوی یعنی اگر استنه منز دا اولنی منز په اولنی وخت کې ونه کی د داغه د اذان کیفیت بڅنګي امام نسائی رحمت الله علیه فرمایي اخبرني ابراهيم ابن هارون خبر راکړه د مات ابراهيم زوید هارون هغه مونږ ته بیان کړی حاتم ابن اسماعیل حاتم وایي مونږ ته بیان کړی د جعفر ابن محمد د خپل پلار محمدنا محمد وایي چې جابر زوید عبد الله رضی الله عنه وایي دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة نبي عليه الصلاة والسلام راكوسو د عرفينا دفع سمعنا أصله دفع مطيه للنزول ثم اشتهر في النزول فلا سورلی د راکته کېدو د پاره د ککړه روانه کړه نو بیا د دفع لفظ دې دا مشهور شوی دی په نزول راکته کېدو کې راکوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفاتنا تر دې چې راورسېد مزدلفې ته فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين پس منځو که الته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماښام او د ماسخوتن په یو اذان او دو اقامت باندې یو اذان وکړه او د اذان نه وروسته اقامت وکړه اقامت اولنې د مغرب دپاره او دویم اقامت د ماسخوتن د لمانځه دپاره ولم يصلي بينهما شيئا او د دې په مابین کې نبی رسول الله منځ ونه کړ که بل منځ پکې وکړي نو جمع نه شوه او دوه منځونو جمع نه شوله بلکې منځ کې فاصل بالمنځ راغی نو نبی رسول الله سلام جمع بین الصلاتین کړی دا او منځ کې نور سنت او نوافل نه دي کړی بل روایت پیش کړي اخبرنا علي بن حجر امام نسائی خبر را کړی مونږ ته علي زوی د حجر هغه خبر را کړی مونږ ته شریک د سلمہ ابن کوهیل نه هغه نقل کوي د سعید ابن جبیر نه سعید ابن جبیر وی كنا معه موجود عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما سره عبد الله ابن عمر سره موجود بجمع په مزدلفه کې فاذن فسزان وک ثم قام باقامت وک فصلى بين المغرب نبي موږ ته منځ وک د ماقام ثم قال بي الصلاه فصلى بين العشاء نبي منځ وک موږ ته د ماسختن رکعتين دو رکعاته فقلت ما وتوي لسعيد بن جبير وإمام عبد الله بن عمر ما هذه الصلاة تالا سرقم منزدات سمنزدي قال عبد الله بن عمر تويلي هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ومدغشان ما منز کړه د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره پاندې ځکه دا کوم کیفیت او طریقه باندې چې ما تاسو منز وکړه پاندې کیفیت ما د رسول الله صلی الله عليه وسلم سره دلته منز کړه معنا دا چې مونږ ته ماخام موضوع کو د ماخام منځب سره دا ورستو د ماسختن موضوع اولنی روایت نه خدا معلومه شو چې اذان یو دی او اقامتونه دو دي د دواړو منځونو لپاره د هر منځ لپاره اذان له اقامت دی او اذان یو دی او دیم روایت نه د څه معلومیږي چې یو اذان او یو اقامت باندې دواړه منځونه کړي یو اذان او یو اقامت او دا به رستونی روایت امام نسائی کی واضح شي چلته مستقل باب قائم کړه دی عنوان قائم کړه الاقامه لمن جمع بین الصلاتين چا حدیث کې به مکمل وضاحت وشي چې یو اقامت باندې دو منځونه کې دي شي دو منځونه په یو اذان او دو اقامت باندې هم جایز چې یو اذان وکي د دو منځونو لپاره او په دو اقامتونو باندې دو منځونه وکي او په یو اذان او په یو اقامت هم دو منځونه یو ځای کولای شي الاقامه لمن جمع بين الصلاتين یو اقامت دا چا د پاره چې جمع کوي د دوه منځونو باندې اخبرنا محمد بن المثنى امام نسائی خبر را کړه موږ ته محمد زید مثنى قال دی وی حدثنا عبد الرحمن
مونږ ته بیان کړی د عبدالرحمن، هغه مونږ ته بیان کړی د شعبه د حکم نه، او سلمہ ابن کهیل هغه نقل کوي د سعید ابن جبیر نه. سلمہ ابن کهیل وایي چې سعید ابن جبیر انه صلى المغرب والعشاء، د منځو که د ماښام او د ماسخوتن بجمع په مزدلفه کې باقامه واحده په یو اقامت. هغه سعید ابن جبیر چې عبد الله ابن عمر ته ویلی وو چې ما هذه الصلاه په مخکې روایت کې، نو په خپل سعید ابن جبیر د ماښام ماسخوتن منځ په مزدلفه کې په یو اقامت وکړ. ثم حدث بی بیان وکړ، حدیث بیان کړ د عبد الله ابن عمر نه چې انه صنع مثل ذلك، عبد الله ابن عمر دلته هم داسې کړي وو، په مزدلفه کې عبد الله ابن عمر هم داسې کړي وو، یعنی د ماښام ماسخوتن منځ په یو اقامت کړی. او وحدث ابن عمر، او بیان کړو ابن عمر ان النبي صلی الله علیه وسلم صنع مثل ذلك، چې نبی رسول الله هم دغه کار کړو. یعنی سعید ابن جبیر چې د عمل کوي نو حواله ورکوي په چا باندې؟ د عبد الله ابن عمر په عمل، او د عبد الله ابن عمر چې د عمل کوي نو حواله ورکوي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم. سعید ابن جبیر رحمه الله تعالی د کباری تابعین نه دی، نو دا تابعی استدلال کوي په عمل د صحابي عبد الله ابن عمر، او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې کله د عمل کړی دی نو هغه استدلال کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عمل چې ان النبي وحدث ابن عمر ان النبي صلی الله علیه وسلم صنع مثل ذلك. په دې باندې امام نسائی بل حدیث پیش کوي، فرمایي اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل وهو ابن ابي خالد، خبر را کړی دی مونږ ته عمر زوی د علي، او مونږ ته بیان کړی دی یحیی زوی د سعید، او مونږ ته بیان کړی دی اسماعیل. کوم اسماعیل؟ ابن ابي خالد. هغه ما ته بیان کړی دی ابو اسحاق د سعید ابن جبیر رحمه الله تعالی نه، او هغه نقل کوي د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما انه صلى عبد الله ابن عمر منذ مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بجمع، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مزدلفه کې به اقامت واحده په یو اقامت، یعنی دو منځونه په یو اقامت وکړه. بل روایت پیش کړي اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم، خبر را کړی د مونږ ته علامه نسائی وايي اسحاق زوی د ابراهیم د وکیعنا، هغه مونږ ته بیان کړی د ابن ابي ذئب د زهري نه، زهري نقل کوي د سالم نه، او سالم نقل کوي د خپل پلار نه، او پلار نقل کوي او وايي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع بینهما بالمزدلفه، جمع وکړو دو منځونو مابین کې په مزدلفه کې. صلى كل واحده منهما باقامه، منځ وکړو هر یو د دې دوه په یو اقامت، یعنی صلى كل واحد منهما باقامه، یعنی یو اقامت، ولم يتطوع قبل واحده منهما ولا بعد. دې روایت کې بیا دا معلومیږي چې نبی رسول الله والسلام نه مخکې نفل او سنت کړی دی او نه رستو کړی، چې کله جمع بین الصلاتین کې نو سنت ساقط دي، نفل ساقط دي، ځکه جمع بین الصلاتین رخصت ده، او دا رخصت دی د الله د بندګانو د سهولت لپاره ده. نو د سهولت تقاضا بیا دا ده چې لکه فرض منځ هغه 4 رکعاته دوه شول، نو چې دا تمام سنت سره کې نو بیا خو هغه حرج اوچت نشو، کم سهولت چې شارع مقصود ګرځول دی په دې عمل کې انا مقصد حاصل نشو، هغه مقصد حاصل نشو. دیو جناب عبد الله بن عمر رضی الله عنه وايي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځل نه دو ځل نه څو ځلې سفر کړی دی، او ما نه دی لیدلی چې هغه په سفر کې د 2 رکعاتونو زیات مونځ کړی، سوا د ماښام د مانځه نه چې په سفر کې هغه 3 رکعاته کړی، او د سار سنت ویتر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په سفر او حضر کې نه دی پریښی. الاذان للفایت من الصلوات، اذان د هغې منځونو دپاره چې فوت شوي وي، د یو ضرورت د وجې نه، د یو مشکل د وجې نه ډېر منځونه قضا شو، فوت شوي دي، او دا منځونه بیا راګرځوي جماعت سره، نو آیا دې دپاره به اذان کوي که بیا نه کوي، او که اذان کوي نو کیفیت به صحیح. نو په لاندې حدیث کې امام نسائی رحمت الله علیه د دې خبرې وضاحت کوي. امام نسائی وی خبر را کړه مونږ ته عمر زوی د علي، او مونږ ته بیان کړه د یحیی، او مونږ ته بیان کړه د ابن ابي ذئب، او مونږ ته بیان کړه د سعید ابن ابي سعید، د عبدالرحمن ابن ابي سعید نه، او هغه نقل کوي د خپل پلار ابو سعید نه،
ابو سعید وايي شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر، مشغوله کړي ومنګه مشرکانو د خندق په ورځ د ماسپخین د مانځنه. د ماسپخین د مانځنه موږ مشغوله کړو، یعنی چریکي عملیات کول او موږ د محاصرې په حال کې وو، نو موږ د مانځنه مشغوله کړو حتی غربت الشمس، تر دې چې لمر ډوب شو. وذلك قبل ان ينزل في القتال ما نزل، او دا هغه وخت چې په قتال کې او په جنگ کې دا مخکې د دینه چې په جنگ کې د څه نازل شي. د جنگ باره کې کوم خبرې نه وی راغلي، د جنگ باره کې کوم آیتونه نه راغلي. نو فانزل الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى دا آیت کریمه نازل ک وکف الله المؤمنین القتال، بچو ساتل الله پاک مؤمنان د جنگ د کافرانو نه. په خندق کې او احزاب کې خودی لزر لخر دې د پاره راوستلې وو چې دا قله قلیل دا لږ مسلمانان چې په مدینه منوره کې ژوند کوي دوی د بیخه ختم کی او لمنځه یوسي رااله لو مدینه منوره محاصره کړه، خو الله سبحانه وتعالی مؤمنان د دوی د جنگ نه وساتل. فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم بلالا، نفسامر وکړ رسول الله علیه السلام بلال ته، فاقام لصلاه الظهر، نو اقامت وکړه د ماسپخین د مانځه لپاره. فصلاها، نو استغمنځ وکړه کما کان یصلیها لوقتها، لکه څنګه چې نبی اسلام کوو په خپل وخت کې. ثم قام للعصر، به اقامت وکړه د مازیګر لپاره. فصلاها، نو منځ وکړه کما کان یصلیها فی وقتها، لکه څنګه به چې په خپل وخت کې کوو خپل وخت. ثم اذن للمغرب، به اذان وکړه د ماښام لپاره. فصلاها، نو ویک د غموز د ماښام کما کان یصلیها فی وقتها، لکه څنګه چې په خپل وخت کې کوي. ګورې حدیث کې سوچ کوي، صحابي وایي موږ مشرکانو مشغوله کړو تر دې چې لمر رانه ډوب شو، د ماسپخین منځ هم نه دی کړی. نو نبی علیه الصلاة والسلام امر وکړ بلال ته، و اقامت وکړ. نو ګوره د ماسپخین دپاره د مازدیګر دپاره اذان نه دی کړی، ځکه وخت تیر شوی، صرف اقامت یې کړی دی. اقامت یې د ماسپخین دپاره هم کړی، اقامت یې د مازدیګر دپاره هم کړی، خو بیا چون کې د ماښام وخت دی، نو د ماښام دپاره بیا اذان کړی دی. ثم اذن للمغرب فصلاها، نو بیا لمونځ وکړه نبی علیه الصلاة والسلام کما کان یصلیها فی وقتها. نو حدیث مطلب دا دی چې د کم منځونو وخت تیر شوی نو اذان مه کوه. فوت شوي منځونو دپاره چې وخت فوت شوی اذان وله مه کوه، اقامت وکړه، اقامت نه وروسته منځونه وکړه. او چې د کم یو مانځه وخت د منې داخل وو او د مانځه وخت وو، نو په هغه وخت کې د هغې مانځه دپاره اذان هم وکړه. اذان نو الاذان للفائت من الصلوات، دا مطلب شو چې کوم منځونه فوت شوي دي هغه دپاره اذان مه کوه، خو چې د کوم منځ وخت باقي دی نو د هغې دپاره اذان وکړه. الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما. اوس وایي چې منځونه ډېر فوت شوي وي، نو کولی شي چې د ټولو دپاره یو اذان وکړي او د هر یو لمانځه دپاره مستقل اقامت وکړي. دا بل کیفیت دی، ځکه دې دپاره مستقل عنوان دی قایم کړی دی، الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد، د دې ټولو دپاره اکتفا په یو اذان او اقامت د هر یو دپاره، اقامت لكل واحدة منهم. اخبرنا هناد بن هشيم، خبر را کړی دی موږ ته هناد د هشیم نه، هغه نقل کوي د الزبیر نه، هغه نقل کوي د نافع ابن جبیر نه، او هغه نقل کوي د ابو عبیده نه. ابو عبیده وایي قال عبد الله، ویلی دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، ان المشرکین، یقینا مشرکان شغلوا النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام مشغول کړ عن 4 صلوات، د څلورو منځونو یوم الخندق، د خندق په ورځ. فامر بلالا، نو امر یې وکړ بلال ته. فاذن، نو بلال اذان وکړ. ثم قام، به اقامت وکړ. فصلى الظهر، نو منځ یې وکړ د ماسپخین، منځ یې وکړ د ماسپخین. ثم اقام، به اقامت وکړ. فصلى العصر، نو منځ یې وکړ د مازدیګر. ثم اقام، به اقامت وکړ. فصلى المغرب، نو منځ یې وکړ د ماښام. ثم اقام، به اقامت وکړ. فصلى العشاء، نو منځ یې وکړ د ماسخوتن. نو څلور منځونه په یو اذان او په څلورو اقامتونو، دا بل کیفیت دی. د څلور واړه منځونو دپاره یو اذان او د هر یو مانځه دپاره مستقل اقامت، سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا احادیث ټول چې وارد دي او په مختلفو طرقو باندې، نو دا
توسعة علی الامه دې لپاره چې امت باندې توسعه راشي. خو افسوس دا چا په حالت پکار دی چې دې مسلو نه مضایقه جوړه کړې ده. هم دې مسلو نه بیرته امت باندې دومره راتنګې کړې دي، دا دین په دومره راتنګ کړی دی سره د توسع نه چې دا جایز دی او دا بل عمل نه دی جایز. دا جایز دی او دا بل نه دی جایز. نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې په مختلفو احادیثو باندې کم اعمال ثابت دي نو دا ټول سنت دي او د دې ټولو کړنه او کول په دې کې اجر او ثواب دی. نو امت باندې مضایقه مراولي په هغه مسایلو کې چې په هغه مسایلو کې توسع وي، فراخي وي، امت په تکلیف او تنګستیا او حرج کې مواقع کوي. الاکتفاء بالاقامه لكل صلاه، اکتفا کول په اقامت د هر مانځه لپاره، د هر مانځه لپاره. لکه څنګه چې مخکې حدیث کې د هر مانځه لپاره اقامت ذکر ک، نو دا رستونه حدیث هم راوړي او په دې کې هم د دې خبرې تذکرہ کوي چې د هر مانځه لپاره اقامت. اخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، امام نسائی وی خبر را کړه مونږ ته قاسم زوی د زکریا زوی د دینار. قاسم وی مونږ ته بیان کړه د حسین ابن علی د زائدنا، زائده وی مونږ ته بیان کړه د سعید ابن ابي عروبه، سعید وی مونږ ته بیان کړه د هشام چې ابو الزبير المکی دوی ته حدیث بیان کړه د نافع ابن جبیر نه، نافع وی چې ابو عبیده ابن عبد الله ابن مسعود دوی ته بیان کړی دی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ویلی دی كنا فی غزوه مونږ په یو غزا کې فحبسنا المشركون، نمو مشرکانو را ایثار کړو، را بند کړو، عن صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ماسپخین د مازیګر د ماښام د ماسختن د منځونو نه دې ټول منځونه مونږه بند کړلو، یعنی پرې نه خودلو چې مونږ دا منځونه ادا کو په خپل خپل وخت کې. فلما انصرف المشركون، کله چې مشرکان وګرځیدل، امر رسول الله صلی الله علیه وسلم منادیا، امر وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن ته، فاقامنا غی اقامت وکړ لصلاه الظهر د منځ د ماسپخین لپاره. ګور اذان نه ذکر دلته صرف د اقامت ذکر دی ځکه تاییدا للحديث المتقدم. فصلینا نمنځ وکړ واقام لصلاه العصر، او اقامت وکړ د منځ د مازیګر لپاره. فصلینا نمنځ وکړ واقام لصلاه المغرب، به اقامت وکړ د ماښام د مانځ لپاره. فصلینا نمنځ وکړ واقام لصلاه العشاء، او اقامت وکړ د منځ د ماسختن لپاره. فصلینا نمنځ وکړ ثم طاف علينا، بیا نبی علیہ السلام په من ګرځېده، بیا وګرځېد نبی علیہ السلام په من، او فقال بي فرمایل ما على الارض عصابه يذكرون الله عز وجل غيركم، نشته په مخ د ځمکه یوه ډله چې الله یاد کی سوا ستاسو نه، یعنی په مخ د ځمکه هېڅوک نشته دی چې رب لمونځ وکړي، رب ذکر وکړي، رب یاد کی سوا ستاسو نه. یعنی په ټوله دنیا باندې کفر مسلط دی، بېدیني مسلطه ده، او فقط مسلمانان هم دا تاسو او اختیام نور دنیا کې مسلمانان نه وو، هم داخله کو چې مونځ کوو الله یادو. نو حدیث کې د هر مانځه لپاره اکتفا شوې ده په اقامت باندې. د دې مطلب دا دی چې اذان نه دی شوی. ګوره مخکې حدیث کې ثم اذن المغرب راغی، مغرب د لپاره اذان وکړه او بیا د مغرب لمونځ وکړه. خو دې حدیث کې داسې راغلي چې اذان بالکل نه دی شوی، بلکې څلور واړه منځونه صرف په اقامت باندې شوي دي بدون الاذان. نو دا عمل مشروع دی، دا عمل جایز دی، په دې طریقه باندې منځ ادا کول هم جایز دي، مشکل نه دی. الاقامه لمن نسي ركعه من صلاه. اوس دا بل یو نوې مسله واوري د حدیثونه، اقامت دا غچا د پاره چې په مانځ کې یو رکعت تیر کړی، یو رکعت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو ته منځ وکړ، دا غنه یو رکعت پاتې شوی. تر دې چې بار تر اوتل په دې وخت کې صحابي وتل چې رسول الله تا د مانځ یو رکعت هیر کړی. بیرته جمعه ته نوت او بلال ته ویلي اقامت وکړه، هغه اقامت وکړ او خلکو له یو رکعت وکړ. همغه رکعت زمیمه وه د هغې لمانځه چې دنه پکې یو رکعت پاتې شوی. دا عمل هم مشروع دی، دا عمل هم مشروع دی. او وجه دا ده چې دلته نبی علیه الصلاة والسلام بار ته راوتی دی، نو صحابه کرام سره خواره شوي دي. نو اقامت د دې دپاره دی چې بیرته دوی خبر شي چې البته په مانځه کې څه نقصان او څه کمی راغلی دی چې ټول بیرته رایوځای شي او خبر شي او نبی علیه الصلاة والسلام پسې ودرېږي. ځکه اقامت دا اعلام دی لمن بداخل المسجد، دا چا دپاره چې جماعت کې دننه دي چې هلکه لمونځ ودرېده، نو چې نور اشغال، نور لمونځونه
تلاوتونه ذکرونه پرېږدي او ټول راجمع شي صف کې ودرېږي. او اذان دی منطقي یا د کلي د خلکو دپاره اخبار دی چې لمونځ ته حاضري ورکړي. نو چونکې دې ځای کې ضرورت دی د اقامت، نه ځکه نبی اسلام بلال ته امر کړی دی د اقامت لاعلام الناس بداخل المسجد، چې داخل د مسجد کې خلک خبر شي او هغوی راپاڅېږي او دغه یو رکعت هغه ادا کړي. خبر را کړی د امام نساوي موږ ته قتیبه وایي موږ ته بیان کړی د لیث یزید ابن ابي حبیب نه، یزید وایي سوید ابن قیس دته بیان کړی دی د معاویه ابن حدیج نه، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کوي ورځې فسلم نو سلام واړو وقد بقيت من الصلاة ركعة او د مانځه یو رکعت پاتې شوی فأدركه رجل نور لاندې کتلی یو سړي فقال ورته ویلي نسیت من الصلاة ركعة طاهر که د مانځه نه یو رکعت ای د الله نبي فدخل المسجد نو نبی اسلام بیرته جومات ته نوت. دا معلومیږي دا دخل المسجد دې نه معلومیږي چې نبی اسلام جومات نه وته جماعت نه وتلی دی. وامر بلالا او امر یو که بلال ته فاقام الصلاة نو اقامت یو که د مانځه دپاره فصلى للناس رکعة نو خلکو ته یو رکعت مونځ. فاخبرت بذلك الناس نو ما په دې باندې نور خلک خبر کړه چې داسې کار شوی دی. فقالوا لي نو ما ته یې ویلې چې اتعرف الرجل سړی ته پېژنې چې نبی اسلام ته یې ویلې چې نسیت من الصلاة رکعة. قلت لا ما وتل چې نه پېژنم الا ان اراه مگر کې وینم نو به یې پېژنم. فمر بي نو دا تېرېده په ما فقلت ما دې خلکو ته ویلې هذا هو هغه سړی هم دا دی هغه هم دا دی. قالوا هغې ویلي هذا طلحة بن عبید الله دا طلحه زوی د عبید الله رضی الله عنه دی چې مهاجر صحابي دی او په جنګ احد کې د نبی رسول الله نه دفاع کړې وه او داسې دفاع یې کړې وه چې بې نظیر او بې مثاله ده. د دې حدیث نه یو خدا خبره معلومه شوه چې کله د امام نه یو رکعت پاتې شي نور مونځ یې پوره کړی که د جومات نه بار ته هم راوتلی نو دا نشته دی چې بېرته نوځي او مونځ د سره کړي. لکه زمونږ دا خلک اکثره چې داسې یو کار وشي نو وی راځي چې مونږ د سره بیرته وکړو، دا خو ونه شو که نه. نو په دې مسایلو کې خپل سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رجوع کوئ، د هغه سنت ته رجوع کوئ او د هغه د احادیثو نه معلوموئ چې مونږ دا څه طریقه وکړو. ګورئ نبی علیه صلات وسلام وتلی دی د مسجد نه بیرته نه وتی دی یو رکعت یې کړی دی، هغه نور مونځ نه دی باطل شوی، نور مونځ نه دی خراب شوی، دغه یو رکعت یې د هغې سره یو ځای کړی دی. فصلى للناس رکعة دا سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په حدیث د معاویه ابن حدیج کې مونږ ته واضحه شوه. اذان الراعي د شپون اذان د شپون اذان کله چې یو شپون خپلې ګړې بځي غره ته بوځي د سر دپاره نو هغه ته هم پکار دي چې په غره کې اذان وکړي، په غره کې اذان وکړي او اذان نه وروسته لمونځ وکړي. هغه چې لمونځ کوي د خپل مانځه دپاره دی اذان کوي. علامه نسائی وایي خبر را کړی موږ ته اسحاق زوی د منصور او موږ ته خبر را کړی عبدالرحمن د شعبه نه، هغه نقل کوي د حکم نه او هغه نقل کوي د ابن ابي لیلا نه او هغه نقل کوي د عبدالله ابن ربيعه نه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. داود رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې فسمع صوت رجل نو واورید اواز د یو سړي یؤذن چې اذان کو فقال مثل قوله نو ویل په شان د وینا داغي ثم قال به فرمایل ان هذا لراعي غنم او عازب عن اهله. دا اواز چې کوم راځي د اذان چې کوم راځي یا خود ګړو بزو شپون کېده یا د خپل اهل نه څوک لری تللی او غایب شوی دی. فنظرون دی او قتل چې دا څوک دی فاذا هو راعي غنم نو چې وی قتل هغه د ګړو بزو شپون کېو. په روایت د ابن ابي لیلا کې دا هم راغلی دی چې دوی به دی وادي او درې ته خول ته کتر کوز شل چې وی قتل نو د ګړو بزو شپون کېو چې وی قتل یو ګړه مړه شوی و. نبی اسلام صحابه کرامو ته ویل تاسو ګوري چې ګره دا مړه ګړه چې دا څومره سپکه ده خپل اهل باندې ویل وو ځکه چې مردار شي نو به څوک په غم کې نه وي. نو نبی اسلام فرمایل الدنیا هون علی الله من هذه على اهلها. دنیا الله ته د دې مردار نه هم سپکه ده. دا دنیا چې څومره ده الله ته د دې مردار نه هم سپکه ده. الله دې موږ تاسو پرونه کې هم د دنیا قیمت کم کړي. الاذان لمن يصلي وحده اذان دا چا د پاره چې واځي مونږ کوي
یعنی اذان د دې لپاره نه دی چې حتمی د خلک راجمع شي، اگر چې لوی حکمت پکې دغه د خلکو راجمع کېدل مانځه ته د خلکو اخبار او اعلام، خو که چېرته ته یو ځای کې ځان له هم وي نو اذان کوه او د دې فضیلت واوره. امام نسائی وی خبر را کړی موږ ته محمد زوی د سلمہ وی موږ ته بیان کړی د ابن وهب د عامر ابن حارث نه چې ابو عشانه المعافری د ته بیان کړی د عقبه ابن عامر نه. عقبه ابن عامر رضی الله عنه فرمایي ما اوریدل دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول فرمایلی يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل، تعجب کوي ستا رب د څرونکي د ګډو بیزونه په سر د څوکۍ د غره کې. شظیه دی ډېرې اوچتې حصې د غره ته وایي، موږ ورته څوکه وایو، د غره په څوکه او د هغې په سر کې وو. یؤذن بالصلاة چې د مانځه دپاره اذان کوو، یصلي لمونځ یې کوو. شپونکی دی ځان له د غره په سر کې اذان کوي، اول ته لمونځ کوي. وینو الله وایي فیقول الله عز وجل، الله وایي انظروا الى عبدي هذا، وګورئ زما بنده ته چې دا دی یؤذن اذان کوي ویقیم الصلاة او د مونځ دپاره اقامت کوي، یخاف مني زمانه یریږي، اذان او اقامت کوي او مونځ کوي زمانه یریږي، یخاف مني. نو تاسو واورئ قد غفرت لعبدي چې ما دې بنده ته معافي کړې، وادخلته الجنه او دا ما جنت ته داخل کړی. معنا دا ده چې دا بنده ته الله د قیامت پر ورځ معافیم کوي او جنت ته هم داخلي. وسأدخله الجنه، خدای د صيغه په صيغه د ماضي سره ذکر کړی دی للتأکد والتيقن چې د مغفرت او بخانه او د جنت ته داخله دل حتمی او یقیني. الاقامه لمن يصلي وحده، اقامت دا غچا د پاره چې منځ کوي یوازي، چې یوازي منځ کوي هم د اقامت وکړه. امام نسائی خبر را کړی مونږ ته علي ابن حجر او مونږ ته بیان کړی د اسماعیل او بیان کړی د مونږ ته یحیی زوی د علی زوی د یحیی ابن خلاد ابن رفاعه ابن رافع الزرقي. دا سلسله د نسب ډېر اوږده بیان کړی د یحیی د علی زوی او علی د یحیی زوی، یحیی د خلاد او خلاد د رفاعه او رفاعه زوی د رافع الزرقي. عن ابيه د خپل پلار یحیی نقل کوي د خپل پلار نه، پلار یې څوک دی؟ علی. هغه نقل کوي عن جده د خپل نیکنا چې یحیی دی، یحیی د علی نه نقل کوي او علی بیا د یحیی ابن خلاد نه نقل کوي او هغه نقل کوي د خپل نیکه رفاعنا، رفاعه ابن رافع زرقینا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بین هو جالس فی صف الصلاه، نبی رسول الله سلام ناستو د مانځه په صف کې. الحديث نو دلته امام نسائی رحم الله د حدیث لن راوړی دی، حتی دومره اختصار یې کړی دی چې د دې نه هغه کم عنوان چې د قایم کړی دی هغه هم نه معلومیږي او نه د هغه دپاره استدلال په دې حدیث کې دلته ذکر دی. نو د الحدیث څه معنی؟ اذکره بتمامه، وی دا به زه وروستو ذکر کومه خو ولم یذکره ها هنا، دلته نه دی ذکر کړی. نو شاید انشاءالله دا حدیث د ذکر کی فی ابواب من الصلاة مفرقا، د ابواب الصلاة کې به جدا جدا ذکر کی. نو کله دې حدیث کې استدلال او موضوع د استشهاد نه، نو په مخکینی حدیث د عقبه ابن عامر کې خوشته کنه هغه دا دی چې هغه سړی یؤذن ويقیم الصلاة، د مانځه دپاره اذان هم وکړو اقامت هم وکړو، هغه شپون. نو الاقامة لمن يصلي وحده. کیف الاقامة؟ اقامت به څنګه کې؟ د اقامت کیفیت د دې عنوان د لاندې امام نسائی رحمت الله علیه مونږ ته بیانوي. فرمایي اخبرنا عبد الله ابن محمد، خبر را کړی دی ماته عبد الله زوی د محمد زوی د تمیم، هغه یې مونږ ته بیان کړی دی حجاج د شعبه نه. شعبه وایي ما اورېدلي دي د ابو جعفر نه مؤذن مسجد العریان، چې هغه د مسجد العریان د جماعت او د مسجد مؤذن و. هغه نقل کوي د ابو المثنى نه چې هغه مؤذن مسجد الجامع، چې هغه د جامع مسجد مؤذن و. قال ابو المثنى وایي سألت ابن عمر عن الاذان، ما د عبد الله ابن عمر نه د اذان باره کې پوښتنه وکړه. فقال وی فرمایل كان الاذان على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مثنى مثنى، هو اذان د رسول الله علیه السلام په زمانه کې دو ځل، اشهد ان لا اله الا الله دو ځل، اشهد ان محمد رسول الله دو ځل، حي على الصلاة دو ځل، حي على الفلاح دو ځل، والاقامه مره مره، و اقامت دو ځل، و اقامت یو ځل. الله اکبر الله اکبر
اشهد ان لا اله الا الله یو پیرا، اشهد ان محمد رسول الله یو پیرا، حي على الصلاه یو پیرا، حي على الفلاح یو پیرا، الا انك اذا قلت قد قامت الصلاه، مگر دا چې توی با قد قامت الصلاه نو قالها مرتين دې دوزل ویلي. دا کلمه چې قد قامت الصلاه دې دوزل ویلي ده. فاذا سمعنا کله چې موږ واورید قد قامت الصلاه چې موږ ادرید توضؤنا موږ باودس وک ثم خرجنا الى الصلاه به موږ راوتو باندې نو موږ د نبی رسول الله سلام وګدو حتی صحابه کرامو لقد قامت الصلاه نرستو باودس وک او موږ به هم را لاندې نو د دې حدیث نه معلومیږي چې کلمات د اذان دو پیری دي یو اقامت یو پیری دي. الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. په دې طریقه باندې اقامت ته کوم چې حدیث کې نقل دی چې ول اقامت مره او اذان چې کوم عام معروف دی او معتاد دی زموږ اساس منطقه کې په دغه طریقه باندې نبی رسول الله سلام په زمانہ کې اذان کړي. اقامت كل واحد لنفسه، اقامت د هر سړي د ځان لپاره، د ځان لپاره یعنی هر سره د ځان لپاره اقامت کولای شي، ځان لپاره اقامت کولای شي. دا کوم صورت کې دا غو صورت دی چې په سفر باندې دو نفر وتلی دي او دو کسان دي نو دوانه به ځکه کوي چې اقامت کې مؤذن سوای نو دی به مو سره وای نو دا د شول که هر یو سره چې ځان لزان لې اقامت وکړي. خبر راکړی د مونږ ته علي زوی د حجر او مونږ ته خبر راکړی اسماعیل د خالد الحذانه، هغه نقل کوي د ابو قلابه او هغه نقل کوي د مالک ابن الحويرثنا دی وای ویلی دی ماته رسول الله سلام او زما یو ملګری او چې ما سره هغه ته ویلی اذا حضرت الصلاه کله چې منځ وخت راشي فاذنا نو اذان کوي تاسو دواړه، ثم اقیما به اقامت کوي تاسو دواړه، ثم ليؤمكما احدكما او به پتا سو دانو کی یو کس امامت کوي، یو مخکې کېږي بلې مقتدی جوړیږي، دوانه به امامان نه جوړیږي. یعنی په دوه دوانو کې که هر څوک مؤذن جوړ شي هر څوک اقامت وکي نو مشکل نشته دی، خو امامت به پکې یو کوي، امام به یو وي. نو یاد ده چې اذان جواب به ور کوي نو دوانه مؤذنین شو، اقامت جواب به دیم وي نو دوانه اقامت کوونکی شو، امامت به یو کوي. فضل التأذین، فضیلت او بهتری د اذان ویلو. اذان څومره بهتری لري، څومره فضیلت لري، د دې حدیث کې د اذان فضیلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوي. امام نسائی خبر راکړ د موږ ته قتیبه د مالک نقل کې د ابو الزناد نه، هغه نقل کې د اعرج نه، اعرج نقل کې د ابو هريره رضی الله عنه نه، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا نودي للصلاه ادبر الشیطان، کله چې اذان وشي د مانزه د پارانو شیطان شاکی وله درات او داغه د پاره شاته اوازونه، لکه موږ تاسو تعبیر تی اگر چیز ما خلل نه راځي تیزونه چې وتوای تیزونه چي حتى لا يسمع التأذين، تر دې چې دی پورې منډه وي او لاندې تختی لري تختی چې اذان وانوري. فاذا قضي النداء کله چې پرشي اذان اقبل بیره مخامخ شي، حتى اذا ثوب بالصلاه تر دې چې به اقامت شي د منځ د پارات بره به شاکي، حتى اذا قضي التثويب کله چې خلاص شي اقامت اقبل را متوجي شي، حتى يخطر بين المرء ونفسه تر دې چې د سړی او داغه د زړه او د نفس مابین کې ګرځي راګرځي، یقول ورتوای اذكر كذا اذكر كذا، پلان کې خبر راځي دا پلان کې خبر راځي دا په دې مانځ کې ورته دغه نوري دنیا خبر راځي د دې لپاره چې د الله سبحانه وتعالى نه توجه واړي او مانځ کې الله سره د ارتباط قوي نشي او قائم نشي. لما لم يكن يذكر هغه چې د ته یاد نو دغه وخت ورته یادي، حتى يظل المرء ان يدري كم صلى، تر دې چې سړی وګرځي چې بیا پته وتهونه لګي چې څومره مونږ کړی. او شیطان دا مهنت کوي په انسان باندې، دا آیت کا نو راځي وسوسه اچي. نو حدیث دلیل په دې خبره باندې چې د اذان دومره فضیلت ته چې شیطان تر هغه ځای منډوي چې د اذان وانه ولی دا کار کوي، ولی دومره لري زی او دومره لري تختی. نو د دې لپاره اهل علم یو وجدا ویل دا چې حکمت په تیخته د شیطان کې هغه دا د اذان او د اقامت په وخت کې حتی قران کریم کا ویل کې دا نه تختی
مانځه کې ذکر هغه وخت نه تختی او اذان او اقامت وخت کې تختی، در حاله کې چې قرآن هم د الله ذکر دی پکې، په مانځه کې د الله ذکر دی. یو وجه دا ده بأنه يهرب حتى لا يسمع المؤذن فيشهد له يوم القيامة. و دې دی وجه نه تختی چې د مؤذن اذان وانوري به بولا په قیامت کې شهادت کوي، ځکه د مؤذن आवाज کدا انسان اوري او کپیری اوري نو قیامت کې بولا شهادت کوي. چا یو وجه دا ویلا چې شیطان دی وجه نه تختی چې د اذان په وخت کې ټول خلق هغه متفق کیږي په اعلان د شهادت الحق باندې، نو دغه اتفاق ولا خو نور کوي، ځکه مؤذن هغه وی الله اکبر، ټول خلق وی الله اکبر، او اشهد ان لا اله الا الله، ټول خلق وی اشهد ان لا اله الا الله، هغه اشهد ان محمد رسول الله، ټول خلق وی اشهد ان محمد رسول الله. نو د دې اتفاق د وجنه تختی. دریم قول علامه ابن جوزی وی چې په اذان کې یو هیبت ته، هغه هیبت د وجنه شیطان ډیر سخت یریږي او تنګيږي، نو داغه د وجنه تختی، داغه د وجنه تختی. او د وجنه ابن بطال رحمه الله وی چې حدیث کې چراغلی دي چې کله اذان وشي نو د اذان وروسته د سړی د جمعات نه وځي، بلکې هغه جمعات کې د لمونځ ادا کوي. نو هغه په دې کې یو وجه دا ده چې په دې کې تشبیه د شیطان سره راځي. شیطان په جمعات کې یي او چې کله اذان شروع شي نو شیطان د جمعات نه وځي او تېخته شروع کوي، نو تشبیه به شیطان را نشي. دویمه خبره دا ده چې وخت اذان ده د دې لپاره چې نور خلک عام مسلمانان راشي تل منځو کې او په دا وخت کې جمعات پرېږدي بل ځای ته ځي، نو دې وجنه منع راغلی ده چې وځي بنا. درنو اوریدونکو په ننني درس کې موږ او تاسو مختلف مسائل زده کړل. یو دا دی چې د بارانه په شپه باندې د حالاتو د وجنه په اذان کې دغه شرعي تغییر موږ واورېده چې د حي علی الصلاة حي علی الفلاح په ځای مؤذن ویل شي خلکو ته چې الا صلوا فی الرحال کور کې منځو کوي. دو منځونه چې سړی یو ځای کوي هغه لپاره یو اذان کافي دی، او یو اذان د څلور منځونو لپاره کافي دی، څلور منځونو لپاره به یو اقامت دا هم کافي دی. او ډیر منځونه د سن فوت شوي وي نو دا هم کولی شي چې هغه کم اوقات د فوت شوي د منځونو هغې لپاره د اذان نه کوي، نور منځونه چې کوي او د هغې وخت وي نو په هغې کې د اذان وکړي. همداراز د ډېرو منځونو دپاره یو اذان او د هر یو دپاره جدا جدا اقامت، دا هم مشروع عمل دی، مسنون عمل دی. مانځه کې د یو رکعت هیر کړی دی، امام د جماعت نه وتلی هم دی، نو بیرته دې راوګرځي یو رکعت دی وکړي او د هغه یو رکعت دپاره دی اقامت وکړي. او که کله یو شپون دی څوک دی ګړې بزید سره یي نو هغه دی هم په هغه ځای کې اذان کوي، اقامت دی کوي او مونځ دی کوي، ځکه الله سبحانه وتعالی د دې عمل په وجه مغفرت هم کوي او جنت ته داخل. اقامت به څنګه کوي؟ نو اذان دو کلمې جفت دی او اقامت طاق دی یو کلمه، او بیا د اذان فضیلت په اخره کې بیان شو. الله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. درې نوي یو څپه